دا په لومړي ځل دا چې په خیبر پښتونخوا کې اوس د هغه ماشومانو علاج هم کېدل شي څوک چې پیدایشي په وګونو کارنوي هم دغه پروګرام لومړی مرحله کې چې د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې د دریو ماشومانو چې د اوریدو د صلاحیت محروم وو نن یې د علاج ورستو غږونه واوریدل بابا په خیبر پښتونخوا کې چې هم لکه د نورو برخو د داسې ماشومانو شمیره په زرګونو ده چې پیدایشي کارنوي خو ولې بیا دلته د ګرانبیا علاج او عملیاتو کوم اسانتیاوي موجود نه و او زیاتره پلارانو نشو کولای چې د خپل ماشومانو علاج وکړي نن په لومړي ځل د دې دریو ماشومانو کامیاب عملیات تر سره کېدو وروسته د دوی مور او پلاران هم موجود وو او د خپل ماشومانو د اوریدو دغه صلاحیت په ځای کېدو وروسته یې د خپل خوشحالي سره د ډول سرګندونې وکړي د علاج ډیر زیات ګران ده بلکې غریب ده بس نه خو بالکل بهر ده او زمونږ زو په خپل ګورنمنت طرف نشه او د علاج بیت المال طرف نه او دینه پهله به مونږ لاهور ته تللو اسلام آباد ته تللو نو مونږ ته ډیر زیات تکلیف وو نو اوس مو په دې ډیر زیات خوشاله شو او دا د ډیره خوشحالي خبره ده زمونږ لپاره صدا سہولت مونږ ته دلته په خبر تراغله دا مونږ تقریبا 1.5 سال ریسرچ نه بعد دا سړی په لاس راغلو احسان دانش زموږ کافي ځینې ټرای کړی و انډس هاسپټل کراچي سی डी هاسپټل لاهور اسلام آباد او لاهور ته لاړو خو مونږ ناکامو دا به موږ ته چا ایډریس راکو احسان دانش څنګه څو اپریشنونه کړی وو الکانو ته نو دا کوپړې کې ورته سورې وکړو هغه کې ډیوایس کې دا ناممکن وای خبره وا رب دا ممکن کا आपको ये डिवाइस अच्छी लगी है कैसी आवाज आ रही है د اوریدو صلاحیت څخه محرومه ماشومانو علاج چې نه یوازې ګرانبیا دی بلکې د دې لپاره بیا ډیر جدید آلات ته هم اړتیا وي او د ماهره ډاکټرانو بغیر دغه علاج ممکن نه وي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر ډاکټر شهزاد اکبر وای چې په پیل کې اوس هم د پاکستان بیت المال په مرسته د داسې ماشومانو علاج روان کړي دي خو په راتلونکي کې غواړي چې دغه پروګرام نور هم پراخ کړي इसको भी आपके आने से पहले सेट किया था यहाँ पे हम कुछ सर्जरीज हमने की इसको हम लॉन्ग टर्म पे सस्टेन करना चाह रहे हैं और इसी के लिए हमने अपने ऑपरेशन थिएटर्स को अपने वार्ड्स को अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड किया دلته موږ د ماشومانو عملیات تر سره کړي او موږ غواړو چې دغه ویډیا اسانتیاوي تر ډېرې مودې جاري وساتو د دې لپاره موږ خپل روغتون کې جدید آلات لګولې دي په کوم چې میلیونونه روپے خرڅ شوي دي دا یو ډېر ګران علاج دی او په یو ماشوم میلیونونه روپے خرڅ راځي د کوم لپاره چې موږ د خیبر پښتونخوا حکومت صحت محکمه او بیت المال سره په رابطه کیو کچېر حکومت لخوا دغه علاج لپاره زموږ مرسته جاری وي نو د ملک نورو برخو په شان به موږ هم په لوی کچه دغه ماشومان علاج کولو جوړ شو टाइम वी विल ट्राई एंड बीट द अदर प्रोविंसेस उनसे ज्यादा नंबर्स में हम ये सर्जरी जो है ये करके देखेंगे په خیبر پښتونخوا کې چې په زرګونو ماشومان چې نه یوازې په وګونو کارنه بلکې د خبرو کولو د صلاحیت هم محروم دي ډاکټران وایي چې کله د علاج د لارې دغه ماشومان د اوریدو جوګشي نو د خبرو کولو صلاحیت خپل پخپل پر ځای کېدي شي دغه صلاحیت محروم ماشومانو مور پلاران غوښتنه کوي چې چری حکومت د صحت انصاف کارت په پروګرام کې د علاج هم شامل کړي نو داسې کولو سره به دوی ته د خپل ماشومانو په علاج کې کومک ترلاسه شي د همکار شاهین افریدي سره احسان محمد خان ویو ډیوا پیښور